شاروالی کندهار کارهای توسعه‌ای یک سرک را آغاز کرده است. این سرک با هزینه 70 میلیون افغانی ساخته می شود که ولایت ارزگان و ولسوالی‌های شمالی کندهار را به شهر کندهار وصل می کند. مسئولان محلی می گویند که کار فاز اول این سرک تا پایان سال روان تکمیل خواهد شد. شاروالی کندهار کار توسعه یک سرک مهم به نام سرک برشناکود را در داخل شهر آغاز کرده است. این سرک به طول 7 کیلومتر و عرض 40 متر می باشد و با هزینه 70 میلیون افغانی ساخته می شود که ولایت ارزگان و ولسوالی‌های شمالی کندهار را به شهر کندهار وصل می کند و از نظر اقتصادی و ترانسپورتی اهمیت حیاتی دارد. سر خلک بخله هر هم دې ترازی و چې دا سړک پراخه شي دا سړک جوړ شي. کندهار شاروالی خو ډېرې ارادې لري. مراحل په کېدو ته په کتو موږ اخته په بار مو ویلي چې د ښار په مختلفو ځایو کې د کار ارادې شته. د باغ پل د سړک پراخه کېدل هم ان شاء الله په دې ته بودیجه هم ځانګړې شوې ده. د بایپاس سړک دی اولې ستونزې به وي په مخ کې چې هغه جایدادونه دي بعضې هغه خلک دي چې شخصي املاک دي او اعمارونه یې ترسره کړي دي د هغو یو بدیل به ورکول کېږي. دا سړک چې د روزګان ولایت ترڅنګ د کندهار شمالي ولسوالۍ له کندهار ښار سره وصل کوي تقریبا اوه کیلومتره اوږدوالی لري. د برېښناکوټ تپله څخه شروع بیا تر کوتلې مرچي پورې دا سړک اوه کیلومتره کیږي. د دې سړک پلنوالی مخکې 13 متره و او تیر کال کندهار ښاروالي دا سړک پراخه کړي تقریبا 40 متره اندازه پراخه سو چې پر دواړو طرفونو باندې تقریبا 80 میلیونه افغاني لګښت راځي چې دا د کندهار ښاروالي له انکشافي بودیجه. در همین حال باشندگان کندهار و ارزگان میگویند که با سازی این سرک نه تنها مشکلات ترانسپورتی آنان را حل خواهد کرد بلکه مدت زمان سفرهایشان را کاهش داده و انتقال محصولات نیز سریع انجام خواهد شد. په جوړېدو د ټکرو مخه ونیول سي دا چې تېره پلا سړک کوچنی و کمباره و نو پر دغه ځای باندې به د اخترو په ورځ یا داسې نورې ورځې چې به وې ځکه چې دا عمومي سړک دی رش به زیات و نو ټکرونه به کېدله ډېر داسې ترافیکي پېښې به کېدلې نو په دغه باندې موږ ډېر خوشحاله تر څو دغه سړک پراخه سي او د ټکرو مخه ونیول سي. سړک مو د کندهار و د روزګان و او د کندهار د شمالي ولسوالیو خلک پر ځي پر راځي او بل پر دا سړک باندې پخوا ډېر رش ولو بیروبار ولو زیاتره وخت په ټکرونه کېدله ځینې مشکلات هم مخته راتلله نو دا اوس ښه ګام دی مثبت ګام دی چې انشاءالله سړک جوړ شي خلکو ته وسایي و اسانتیا رامنځته شي. به گفته مسئولان شاروالی کندهار پروژه تنویر داخل شهر نیز تکمیل شده است. این پروژه از چهارراهی شهدا آغاز شده و تا چهارراهی مدد امتداد دارد. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از حضور و همراهیتان سپاسگزاریم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. حامی نشر این برنامه